سلامونه ګران لیدونکو اوریدونکو. محب الله یم، ستاسو په درانه خدمت کې یو د پښتو جورنال سره حاضر یم. ګران لیدونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اوس کوم اوسنی حالت چې دی په بلوچستان کې د سیاسي چاپیریال په دغه اړه باندې نن موږ خبرې کوو، په خاصه توګه د اوسنی کوم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا چې کوم یو اعلامیه جاری شوې و یا پریس ریلیز چې هغه جاری شوی و د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان ازغزي لخوا، کوم چې د دوی دوه پخوانی ملګري وو د ګوند، هغه ایستل شوي دي. د دې څه وجوهات دي ولې چې دي دغه دوه کم کسان چې دي مهم کم کسان چې وو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، دا کسان ولې وایستل سول، د دې شاته څه وجوهات دي. نو په دې اړه باندې چې دي موږ سره موجود دی دا وخت سیاسي د کارپو محمد ایوب افغان صاحب، د دې څه پوښتنه کوو چې د دې دغه اړه په دغه مسایلو په اړه باندې سوي، او خاص کر د په بلوچستان کې کوم وسنۍ سیاسي وضعیت دی دغه اړه باندې چې دی سوي. ډیره مننه افغان صاحب او پښتو جورنال ته د وخت راکولو. افغان صاحب، در ټولو اولنی سوال مې دا دی چې ستونزه چیرې وه، څه مشکل و چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو دومره لوی قدم واخیستی چې دوه د دوی کوم مخور سیاسي فعالان چې هغه د پارټۍ څخه د ګوند څخه وایستل، څه وجوهات د دې؟ خبره داسې ده چې په هغه وخت کې په کوم چې اول الیکشن وسو د 88 بعد په بیانوي کې ماشاءالله بعد خو نو الیکشن وسو، خو نو دغه په بیانوي کې چې کوم الیکشن وسو په هغه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ تقریبا شپږ کوه داسې کاندیډیټ راولو چې هغه په پارلیمنت کې د دې حصه وه. په هغه کې ډاکټر کلیم الله صاحب و، کار ودان و، او ملګري وو. دا تر اوسه ما په ذهن کې داسې یو دغه نه راځي. د مجید خان پلار دا کې پکښې وو، او دغه عبیدالله بابت کې پکښې وو، یو دوه نورم دا تر اوسه ما په ذهن کې نه راځي. نو هغه ټیمه څه په پښتونخوا کې یو لابي ګرځېده په هغه ټیم کې چې موږ د پښتونخوا هغه ورکر وو چې سار به راپورته سو، بیا موږ له پښتونخوا څه هټ کې بل شی موږ نه پېژندی. زموږ څه ورکران په هغه ټیم کې ډېر ژوندي دي، ډېر ښه ملګري هغه وفات شوي دي، الله پاک دې جنتونه نصیب کړي. د مطلب تر هغه ورونو زیاته رشته وه زموږ د په خپل اپس کې دا تراز هغه د پارټۍ کوم چې موږ ورکر و سره د ملګري په حیثیت سره. نو هغه کوم مخلص انسانان چې په پښتونخوا پارټۍ کې وو، دغه لابي د وجې څخه هغه ډېر انسانان چې دي اوس هم زه به تا ته بیا پر قراره در وښیم چې باید دا کسان شاوخوا چې دا هغه لابي د وجې څخه د پښتونخوا څخه پر سایډ سو، خوابدي سو. نو دا لابي له هغه ټیمه سره راګرځي. په کار خو دا وه چې مشر محمود خان اشکزی په هغه ټیم کې چې کوم د هغه الیکشن د بعد چې کوم د دوی دوباره الیکشن وسو، بیا دوی ډېر عبرتناک شکست په پښتونخوا په هغه کې وخوړی. بیا محمود خان پر ټول علاقه باندې وګرځېدی، دوره یې وکړه. معلومه کله چې وجوهات چشت په کار دا و چې دا جزا او سزا په هغه ټیم کې ورکول شوی وای. اوس په دغه سیستم دا تراز نه وای، خو چونکې بیرته مشران دي هغو ته به شاید معلومه و چې به نه به څوک کېدلی. خو ډېر د قربانۍ کسان په هغه ټیم کې دا خلکو د وجې څخه پارټۍ څه پر سیټ سو. زه خپله د دغه لابي ښکار یم، زما سره سم دا تراز ډېر نور انسانان دي شاوخوا زه درښیم چې هغه د دې ښکار دي. خو مینه محبت یې اوس هم هغه تراز له پښتونخوا له وطنه سره، د پښتونخوا د ملګري سره، هغه ملګري سره چې هغه د پښتونخوا سره مخلص انسانان دي، د هغو سره اوس هم ملګري دي.
نو دا سلسله خو تقریبا له هغه ټیمه سره روانه ده. بیا نو د دې سلسلې تقریبا په هره ضلع باندې د دې خلکو خپل یو اجارهداري چلېدلی ده، تر دا اوس پورې را روانه. هره ضلع دوی قبضه کړې وه. اوس نو دا اوس کومه خبره دوی په مخ راخیستې ده چې وروره محمود خان چې دی هغه پالیسي بدله شوه او کوم چې دی دغه ورکوي د طالبانو شکل ورکوي چې وزارت خارجه دی. په هغه ټیم کې محمد جان لالا، شاید ته ورسره ولد یې، محمد جان لالا د پارټۍ د بانیانو په لیست کې راځي. یعنې محمد جان لالا رقم انسان د دغه لابي ښکار شو. هغه هم دغه الفاظ استعمال کړو چې ورور دا کومې پالیسیانې چې د پنجابي استعمار خلاف موږ کولې، نن هغه پالیسي کې چینج راغلی. هغه چینج چې راغلی په هغه چینج باندې موږ پارټۍ یا د پارټۍ مرکزي قایدین یا دا نور ولې نو خبر چې دا چینج راغلی. دغه مطلب مشر دغه خلاف اکشن نه دی اخیستی، دغه کسانو اکشن واخیست. نو که ته چیرې د پالیسۍ یا د دغه وی، نو خو هغه ټیم به د محمد جان لالا لاس نیولی وای، د هغه سره به د کومک کړی وای چې ولې پالیسي بدلیږي، ولې پالیسي چې د هغه د وروره نه د مرکزي اګزیکټیو په دې خبر دی او نه صوبایي اګزیکټیو په دې خبر دی او نه بل څوک داسې په خبر دی، ته پالیسي بدله کړې. نو خو دا به د پارټۍ خامخا یو دای سلسله به په پارټۍ کې وي چې وروره د پارټۍ د مشر سره دونه یو دغه به وي چې هغه یو لفظ یا یو پالیسي یو دغه ته چینج ورکولی شي. که نه وی نو خدای ستا د محمد جان سات ورکړی وی. یعنې کښته خلک کشران کسان راولاړ شو، محمد جان ته نوټسان ورکړو. دا خپله یو غټ توین و. مشر په دې نو خبر په دغه نوټس باندې؟ مشر خو نو په ډېرو کیسو خبر و، په ډېرو شیانو خبر و. مشر به نو ولې نه خبر؟ لازمه خبره ده چې مشر په دا شیانو خبر و. کم چې اوس د پارټۍ مثال چې هغه د دوی د مخ تګ چې کم پر دې علاقه باندې، زه به د کښتۍ مثال درکړم. زموږ علاقه یونټ و، د سورنج څخه ونیسي بیا تر بلیلي پورې، بیا تر پاین خان کلي پورې، په دې کې موږ 22 یونټانو علاقه یو یونټ و. زموږ د نوي کلي هم یو یونټ و. زموږ د نوي کلي یو یونټ چې و هغه 2000 یونټ و، 2000 یونټ و چې دا زموږ کم شاوخوا علاقه ده، دا ټول زموږ په هغه ټیم کې په کنټرول کې و. یعنې هر کور، هر نفر و هر سړی به موږ ته رامعلوم و چې هغه د پښتونخوا دی یا د جمعیت دی یا د عوامي نیشنل پارټۍ دی، هغه د مسلم لیګ دی یا د فلانا دی. خیر آبادي زیاته شوه، پر علاقه آبادي زیاته شوه. اوس دا تیر الیکشن کې د کونسلرۍ په تیر الیکشن کې زموږ سپین ږیري معتبره ملګري وو، د موږ سره ډېر ښایسته ملګري په خپل ټیم کې د موږ سره په یونټ کې وو. واحد لالا زموږ د یونټ سکرټري هم پاتې شوی دی. دغه په الیکشن کې ودرېد. اوس نوی کلی علاقه یونټ 20 یونټه دي او ترین ښار علاقه یونټ 22 یونټه دي. نو دا 42 یونټه شو. په 42 یونټه کې موږ د کونسلرۍ ووټ نه وګټي. یعنې زه دغه یو سره همدردانه د واحد لالا سره ملګری وم، چونکې د پښتونخوا نه وم، پښتونخوا څخه زه وتلی یم، خو د همدردانه زه ورسره ملګری وم چې ما کنوینسینګ ورسره کوي. نو 42 یونټه او ته په هغه کې کونسلري نه وګټې، نو خو نسته، ستا شی نسته. نو تا صرف زور چې دی هغه خالي پر دغه بغاوت باندې جوړ کړی و چې باید زه چیرې هغه ملګري پیدا کړم چې د ما سره زما په لابي کې دغه بس دغه لابي د سره روانه ده. اوس ما یې 2 پوسټ جاري کړي دي. اوس ما خو هم دغه یو پوسټ ورکړی دی. هغه خلکو ته تکلیف دی چې هغه د دې لابي خلک دي، نه چې هغه یې څه ځان کې ویني، هغه خلک ورور هغو ته تکلیف دی. دا تر ازه مجلس روان و، کله دا اوس کوم مجلس روان دی، دا کم شاوخوا چې موږ وینو په پښین کې هم داسې انسانان شته چې هغه د دې خبرې خلاف دي.
د دوه کسانو د ایستلو او مطلب د مختلفو ځایو سوین د اعتراض دغه پوسټونه را روان دي. ګور دغه هم یو که چیرې ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مخلصه ملګری وای، تا باید چې پر سوشل باندې ځان نه وای ښکاره کړی، تا باید چې د پارټۍ د آیینو د منشور خپله دغه کړی وای چې تا ته مشر دا وایي چې وروره څوک به د سوشل میډیا سره په دې حواله تعلق نه ساتي. نو خو ته په خپله باغي یې، نو خو دې کوې نه د مشر د خبرې اختلاف کوې، نو خو ستا سوچ فکر دغه جوړ شوی دی، ځکه ته کوې خامخا یې کوې. کنې اوس چې د پښتونخوا کوم ملګري دي، د پښتونخوا د محمود خان چې وروره کوم سړی تسلیموي د محمود خان رابري، هغه دې پر خپل ځای ناست دي، یو هم پوسټ نه کوي. کنې چې اوس پوسټونه سره شروع شي خو ډېر بد حال به سره جوړ شي، خو اوس پوسټونه خالي د یوې خوا شروع دي. خو زه دا وایم که چیرې واقعي چې وروره که ته چیرې پر داسې ستا خوا بده ده چې وروره بابت لالا او دغه غیر عیني وایستو، نو ته دا کوم کردار ستا دا کوې دا خو هم غیر عیني ده. نو خو ما دا کوه نو دا سلسله به پر مخ په خپل پارټي کې دننه سر په مخ سره واخلي. او که ته په خپل یو شي ته ذهني طور تیار یې چې وروره زه کوم دا شی، نو بیا خو تا څوک نسي راګرځولی. او بل کومه چې د الیکشن خبره ده، الیکشن که دغه حال و، نو په دغه حال کې خو بیرته هم پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر محمود خان خپل یو وقار، خپل یو عزت، خپل یو معتبري، خپل کوم چې د مشرتوب دی هغه پر علاقه باندې شته. پر کومو علاقو باندې چې د دوی د وخته څه داسې ټام پراخي، هغه باندې د ده خپل دغه دا خو چند کسان دي، یعنې دا خو دا ته راځي چې په ضلع کې یوه ضلع کې 15 کسان دي، 10 کسان دي، په بله ضلع کې 10 کسان دي. دا هغه کسان دي چې هغه ضلع یې نیولې وه، اجاره داره طبقه وه، او د دوی هغه اجاره داري ته خطره شو. دغه کسان دي. اوس نو دې سره به وروره د چا د اکا زوی، د چا به ورور د ماما زوی، د چا به ورور دغه کسان دي. نور پښتونخوا پر خپل ځای باندې برقراره ده وروره، پښتونخوا خو هېڅ نه ده پسې. پښتونخوا هم دا تراز نه شي خرابېدلی، که خرابېدی نو دا تراز د پښتونخوا څخه ډېر پیډاله هم لاړو. پښتونخوا خو د خپل ځای برقرار ده، پارټۍ نه خرابېږي، کاره پارټۍ چې هغه قرباني ورکړي د وخت سره روانه، هغه پارټۍ نه خرابېږي. ټیک د کمزوریانې د داسې انسانانو د لاسه به کمزورې شي، بیرته ځان سموي. مطلب الیکشن کې به دی خامخا خپل یو کردار ادا کوي. ډېره مننه پښتو جنرال ته وخت راکول.